شمس تبریز رحمه الله او امام عراقي رحمه الله دا د یو پیر او د یو شیخ مریدان و. جلال الدین رومی رحمت الله علیه چې مثنوي شریف یې لیکلی دی دا بیا د شمس تبریز خلیفه دی. نو امام عراقي رحمت الله علیه ډیر ذهین سړی و. دی به هم د خپل شیخ او مرشد ته راتلی، شمس تبریز رحمت الله علیه به هم راتلی. امام عراقي رحمت الله علیه دومره ذهین انسان و چې د خپل شیخ ته به کښېنستی، د خپل مرشد ته به کښېنستی، د خپل استاذ ته به یې کښېنستی، د خپل ټول حالات به د شعر په ژبه ورته ویل چې حضرت داسې دی او داسې دی او داسې. ډېره انتیکه ده عربي شعر و شاعري. شمس تبریز رحمت الله علیه د خپل حالات ساده ورته ویل. هغه شیخ و مرشد یې پوښتنې ځینې وکړه چې شمس تبریز ته ولې دا خپل حالات په شعر کې نه راته وایي؟ امام عراقي رحمت الله علیه خو ټول حالات په شعر کې راته وایي، ته ولې په شعر کې نه وایې؟ ورته ویل حضرت زما ولاکه زده یي، ساده سیده کار دی، د غره دنیا یي، موږ ولاکه شعري شاعري زده یي. وایي د ده مرشد ورته ویل چې شمس تبریز مشکل نسته، الله عز وجل به ستا په اتباع کې داسې سړی پیدا کړي چې د اولینو آخرینو کلام به دنیا ته وشي. بس دا یو خبره. شمس تبریز مشکل نسته، الله عز وجل به ستا په مریدانو شاګردانو پیروانو کې داسې سړی پیدا کړي چې د اولینو آخرینو علوم به دنیا ته ښکاره کړي. دا مرشد خبره و تېره سول. هغه و چې یو وخت الهام ورته وسو چې جلال الدین رومي په بلخ کې یو کس دی. جلال الدین رومي رحمت الله علیه دا مولانا رومي مثنوي د عالمو درس یې کوي، درس تدریس یې کوي. خپل درس تدریس یې کوي. نو هغه و چې د ده په زړه کې دا خبره راغله چې زه به ورسم ده ته. نو هله را روان سو چې راغی که ګوري جلال الدین رومي رحمت الله علیه ته چې راغی کتابونه ورته پراته دي، څو دانې د یو کتاب مطالعه کوي. شمس تبریز رحمت الله علیه ورته کښېنستی. زما مقصد څه وګورئ تره به درښیم، د تدبیر او د تقدیر خبره. هغه کچ چې 20 غړي اغوستي دي، هغه شقه چې 20 غړي اغوندي، او هغه شقه چې هېڅ شی نه اختیاري، هغه تکړه دی په دې لین کې تر هغه چا چې هغه شی نه اغوندي. دا پوښتنه شمس تبریز د مولانا جلال الدین رومي رحمت الله علیه څه کوي. شمس تبریز اب راغی ورته کښېنستی. د جلال الدین رومي رحمت الله علیه څخه پوښتنه وکړه چې دا څه کیسه ده، دا څه دي؟ هغه ویل دا زما کتابونه دي، درس تدریس کوم، مطالعه کوم، سبا یې ځم شاګردانو ته وایم. شمس تبریز رحمت الله علیه ورته فرمایي چې دا علم د قال دی، دا علم قال دی، دا زبانی علم دی، دا لسانی علم دی. یو څه علم د حالم زده که. قال را بگذار صاحب حال شو، پیش مرد کاملی پامال شو. قال پرېږده نو ولاړ شه د حال خاوند شه، یعنې دا کړی علم دی په عمل کې ژوندی که. د یو کامل مرد په مخ کې خپل ځان پایماله که. حکیم علومات صاحب لیکلي دي چې پیري و مریدي هغه وخت ګټه کوي. د پیري و د مریدي د ګټې دپاره یو شرط دا دی چې مرید به خپل ټول حالات و پیر ته وایي. دی وایي امراض پر دوه قسمه دي، یو باطني امراض یو ظاهري امراض دي. زموږ چې تبه سي، پر سر مو درد سي، پر نس مو درد سي، ډاکټر صاحب ته ورځو، ډاکټر صاحب خپل آله راواخلي هغه د کتلو، نو زموږ پر نس یې ونیسي، پر جګه وایي څه مشکل دی، مریض ورته شروع شي ډاکټر صاحب دا ځای مې مولا درد کوي، کله کله مې دا بغلم درد کوي، هغه مریض دی چې پر ده راغلی دی ګرده ورته وایي. نو وروسته بیا ډاکټر صاحب راولاړېږي نسخه تجویز کوي چې دغه به کوي دغه به کوي. شرط د صحت د پیري او د مریدۍ دا دی چې مرید به خپل ټول حالات وایي په ټول باندې وایي. که چیرې مرید د خپل شیخ استاد د خپل شاګرد څخه شرمېدی په حالاتو باندې طریقه یې دا چې پر کاغذ یې ولیکه، کاغذ پټ ورته کښېږدي چې حضرت زما خو دغه حال دی. انجونو ته ګورم، هلکانو ته ګورم، سرو زم را اورېده کېږي، غیبت هم خوند راکوي، کله کله درواغ هم وایم، او لاس چې مې د یو چا پر شي برسي هغه هم نه پرېږدم. یو مثال مې درکړي. نو شمس تبریز رحمت الله علیه جلال الدین رومي صاحب ته وایي دا چیش دي؟ هغه وایي دا کتابونه دي، اوس یې ګورم بیا ځم درس کوم. وایي دا خو علم د قال دی، دا خو د لسانو د ژبې د قال علم دی، یو څه د حال علم هم زده که. هغه ویل د حال په علم خو زه نه پرېږدم، ما و کار سره پرېږدم. وایي دا یې کتابونه راواخېسته، شمس تبریز رحمت الله علیه کتابونه راواخېسته، مخ ته یو حوض و، جوړه به هغه حوض ته ور واچول.
او استیر واچو نو څونه ملا صاحب ته به څونه درد ورسي ما کتاب یو څوک واقع ته دی وګورځي قطب الدین ناس دی ولادت استیا کار وکړي جهاله چپا نو څونه درد ورغلی شمس تبریز رحمت الله علیه کتابونه پورته کړل ور واچو څنګه چې حوض ته واچول دلته شروع ناری شروع چې ولې دا کار وکړي مناسب سړی صوفي سړی ولې دا کار وکړي دا کتابونه دا حوض ته واچول بیا په خوا کې نه چې وس کتاب رخص ورسه بل رانیسه کلمي نسخې وي چې ورخصه وي بیا تللی و هغه شات ولې شرابه مو جوړ مشکل نشته ها دا کتابونه دې بیرته وګوره ا کتابونه چې راوښ هغه چې وچ پلکې شو ولوستي و پیژندې علمي حال ولوکي ولدغه علمي حال ولزما د خدای په امان شمس تبریز رحمت الله علیه ولاړی پر جلال الدین رومي بلخی رحمت الله علیه اور بلخی او د خپل درس تدریس ته ادامه ورکړل خو هغه سلسله را ژوندۍ سول نو یو وخت جلال الدین رومي رحمت الله علیه پر آس باندې سپور دی بیرته شمس تبریز رحمت الله علیه پر پیش سو دغه پوښتنې ځینې وکړل چې تقدیر او تدبیر شمس تبریز رحمت الله علیه ورته فرمایل جلال الدین رومي یو سوال درڅ کوم هغه وایي حضرت ول سوال میداري یو سړی وایي سبحانی ما اعظم شانی یو سړی وایي زه پاک یم زما شان لوی دی تر ما بل پاک نسته بل سړی بیا وایي ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک وما شکرناک حق شکرک ای الله نمستا په حق عبادت کړی دی نمستا په حق شکر ادا کړی دی څومره چې ستا د لوی شان دی په اندازه مړ لوی او حمد ثنا نه د بیان کړی کم یو خوندور بوله ایو د پاکی دومره درجه ته رسیدلی دی چې سر تر نو کدا خپل ځان داسې ورته مانیږي لکه شیشه سبحانی ما اعظم شانی ز پاکم او زما شان ډیر لوی دی جلال الدین رومي بلخی رحمت الله علیه وای د آس نه درکړ ول حضرت دوم سړی تر بالا دی ول دلیل راکه په کوم دلیل بالا دی کم سړی چې ول نمستا عبادت په حق کړی دی نمستا شکر په حق ادا کړی دی کم سړی ول بالا دی ول دوم بالا دی ول په څه دلیل ول ځکه چې د اول شخص معرفت پای ته رسیدلی دی د په فکر هغه نور ولاړ دی مخ ته نسیدلی هغه د خپل استعداد او ظرفیت په اندازه دغه ځای ته ورسېدی چې نور نسیتلی بس او دا بل سړی په ترقي کې دی دا به د الله عز وجل په علم و معرفت کې دغه اندازې ته رسېږي د الله خوښ وي دا تربیه دي ترقي والا سړی ګرد عمر بیا دی یو سړی 12 وایي نور یې بس کوي یو سړی ور روان دی پوهنتون وایي ماسټري کوم پلانکی کوم په صحیح معنی ګډبډ نه یو کمال ته ځان رسېږي چې سبا مسلمانانو ته یو ټانک جوړ کړي یو تیاره جوړه کړي حتی چې اټم بم جوړ کړي اوس موږ د داسې مسلمان په انتظار یو والله په تهجد کې موږ وایو ورته کوو چې یا الله په مسلمانانو کې بیا صلاح الدین ایوبي غوندې انسان پیدا کړه باندې مسلمانانو کې خدای سړی پیدا کړ چې د اسلام شان په لوړ سي د اسلام مقام خو الله لوړ کړی دی خو رجالو بیا جلا کېږي خالد بن ولید صاحب څوک دا په دې اسبابو نن سبا کېږي د سلاس تر منې کېږي ول دا سړی بالا دی هغه سیده بس دا پوښتنه څونه کوي چې پوښتنه نو موږ خو دستي وایي چې دا دی دا پاک صاحب سو دا تربیه دی نو بل خوا د اخته دی خواره کوي نه دا په ترقي کې د هغه ترقي ولاړه ده څونه چې سړی حاصلوي انوارات فیوزات او د الله عز وجل معرفت هغه سړی په ګټه کې ترغه چې ولاړ نو عرض مې صدر ته کوي زانو چې غمونه او تکالیف برازي انسان ګریوان دی لاسو ګریوان دی د دنیا د ژوند سره خود د تقدیر سره به مش تدبیر مې اختیارو یو خبره لا واوري نور به بیا خپل مقصد تدبیر زم دوا کوم تم دوا کوي تم دوا کوي دیم دوا کوي د مشکلاتو په مقابل کې هر څوک تدبیر اختیاروي دا دی ژمی راغی هر چا بخاري شه ده ژمی راغی هر چا د بوټي رانیولې دي مریض پیدا سو هر څوک ځي ډاکټر ته وای تدبیر یو د عوامو دی بل د خواصو دی فرق دی د عوامو تدبیر داسې نه دی لکه د خواصو د عوامو تدبیر دا دی چې ډاکټر صاحب ته ځي ډاکټر صاحب نسخه ورلیکي بس وای مریض ته مې دوا راوړ کوټ ته مې بوت ان شاء الله جوړ تیارېږي ولې داسې اصله دوا راکړه د هلمند رقم دوا نه ده د کندهار رقم دوا چې 2 نمبر ده دا د کوټ د کراچي دوا ده دا د خارج دوا ده په شفاخانه کې چې کوم خارجي دوا ده دغه دوا یو شربت راوړه به جوړ دی د عوامو تدبیر بیا چشتي د عوامو تدبیر بیا هغه تدبیر دی چې مطمح نظر او مقصدی نظر یې ګر پر اسباب باندې دی سوچ نه دی وای بس دا شربت ورکه به جوړ دی بالا مشکل نشته او یو د خواص دی خواصم شربت راوړي خواصم بخاری دی کورته خواصم
خپل تر اندازې د بیا هغه څه کې هغه تدبیر اختیاري وي نظر پر چا وي پر الله عز وجل باندې دغه بیا فرق دی پښکارا یو رقم دی دوه کسان وي پښکارا به یو رقم وي لیکن د دې تدبیر تر اسمانه رسېږي دا بل تدبیر تر مځکې دواخانې پورې را باندې همدغه وجه نه مثنوي رومي رحمت الله علیه دا دواړه ذکر کړي دي دلته هم د خوند پکړی دي وایي دا دوه قسمه دي جمله عالم زی سبب گمراه شد جمله عالم زی سبب گمراه شد کم کسی زی ابدال حق آگاه شد ای ټوله دنیا د دغې وجې څه ګمراهان سول چې دا داسې خلکو څه دوی ډېر کم آګاه کېږي او خبرې دي چې د هغه د تدبیر پر لوړه درجه دی دی په لاندې درجه کې دي گفت این که ما بشر ایشان بشر گفت این که ما بشر ایشان بشر ما و ایشان بست خوابیم و خور دلیل څه وایي وایي دا هم انسانان دي موږ هم انسانان دوی هم بېدېږي موږ هم بېدېږو دوی هم خوراک کوي موږ هم خوراک کوو حالانکې د هغه خبره وه چې ځینې وختونه العیاذ بالله کافرانو هم کول انبیا علیهم الصلاة وسلام چې به دنیا ته راله انبیا علیهم الصلاة وسلام هغه چې به دنیا ته راله دومره ساده او بې تکلفه ژوند به کوئ چې د یو نبي او د یو عام سړي فرق چا نسته کوئ کافرانو به څه ورته ویل ما انتم الا بشر مثلنا تاسو خو زموږ غوندې بشر یاست تاسو هم خوراک کوئ موږ هم خوراک کوو فقالوا وقالوا ما لهذا الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل ويمشي في الأسواق دا څنګه نبی دی خوراک و چیښه کوي دا څنګه نبی دی چې بازارو ته ځي دا څنګه نبی دی نو ګوره په ښکاره یو رقم دی لیکن تدبیر د خواصو سره هغه ډېر لوړ دی په ښکاره خو یو رقم معلومیږي لیکن د خواصو تدبیر ډېر لوړ دی د خواصو ذهن ډېر زیات دی او خواص به پر هغه درجې باندې